السلام علیکم. دینه مخکې مو یو ویډیو جوړه کړې و د پوسه غره سرچینو ولا خو نن مو ته کوم ویډیو جوړه کړې د روډ سایډ د لاندې چې کومې چینې دي توی په غاړې باندې ټولې هغه چینې مور کې راخستي ټولې خنۍ څخه ورکې پاتې شوې خو بیا هم کوشش کړی چې کومې چینې دي هغه مو ته ورکې راخستي نو د ویډیو در سره وکړو. دا کڼه چې له کوم مین ځای دغه ده دا ځینې اوبه راوځي د لښتي په ظاهرې سره لاندې ځي او لاندې ورته غاړ تالاب جوړ کړی دې تالاب ته اوبه ټوله راغورځي او شبه تالاب ورته ډېر زیات غاټ جوړ کړی نو تالاب ډېر غاټ او د سره چې کوم لوکیشن ده هغه ډېر مزدار ده. دا یا سرخیل والا چینه سپین جمعته نه لاندې کرکټ ګراوند نه لاندې پټیو نه سره کوشي توی په غاړې باندې ډېره مزاره برابره کړې کم از کم 10-12 کسان ورکښې په مزې لمبېدل شي. دا یا د مامو خوړې چینه د مامو خوړې روډ نه ته لږ لاندې راکوشي دې ځای کې بیخي پټیو منځ کې ده مخته کوم کدار چې دوانې دا چوک ده سره لاندې دې کې دا یوه چینه وړه غوندې مامو خوړې چینه دا یا د مامو چینه مامو کلي نه لاندې مو خپل اول پرې وکته یوازې دوره نه سړی چې دې چینه نه توره ستړی کړه په تپسونه مې لا ځای راوموندل که څه مو اورېدلي وره یا نه ښایه بیا ګزاره کوي 5 شپې کسان ورکې لمبېدل شي مامو کلي نه لاندې راکوز شو پټیو کې یوه دا چینه دې ته یې چرګو میلې چینه چرګو میلې نه لاندې پټیو کې ده ترتیب یې ورته ښه برابر کړی کوم ځای نه اوبه راوځي هغه ته یې بېله پورشن جوړ کړی او کیپونه یې بسلي دي پر تالاب باندې ورته جوړ ښه کلاو تالاب څه ډاک شي تقریبا شپېږو کسان ورکې کلاو ورسره لمبېدل شي ټول ګیر چپېر پټي ورسره دا یا کیم چینه دې تقریبا یوه دا چینه یو ورسره مخکې بله یې خبرونه ډېر شوي خراب یې کړي او ورسره د لوکیشن ډېر مزدار ده مخکې روډ ده پوسه ورسره لاندې اوبه بهیږي دا ټوله څومره اوبه بهیږي دا ټوله چینې دي وړې چینې دي هغې نه دا اوبه راوځي ټوله مدرسې نه لاندې دې ډېره مزداره چینه وه سرات یې شته چینه برنونو بند کړي علي بس اوبه په ځای وداري نور کوم چینې هغه یې مکمل بند کړي خاټه پر وخت یې دا یوه مزداره چینه وه کوڼې پراته وو خو دا اوس کوم برنونه وشوي دي په وجې باندې مکمل خرابه شوې بس چوته مکملونه شو دوباره جوړونې علاقه ورسره ډېره مزداره یوه چینه دغه ده مزداره چینې مزدور یې چې 2 کسان ورکې ښه مزدار لمبېدل شي دې کوم لوکیشن هغه بلکل زیخورای چې کوم ده مین جنازهګاه هغه سره لاندې پټیو کې توی په غاړې باندې